محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله. پاکستان د دیوالیتوب یا کنګالیدوب په پوله ولاړ دی. خو په دغه وخت کې په اسلام آباد کې د اقتدار جنگ په داسې انداز کې شروع دی چې داسې مخکې چیرې نه و شوی. دا څه روان دي، څه امکانات دي او موږ څه وکړو. عزیزانو، د پاکستان اقتصادي صورتحال داسې دی چې یوه هفته مخکې د پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو صرف 7.8 اربه ډالر دی. دا د یوې میاشتې خرچ هم د پاکستان نه پوره کوي. په دې 7.8 اربه ډالر کې 2.3 اربه ډالر د چین نغدې پیسې دي، 3 اربه ډالر د سعودي عرب نغدې پیسې دي، 1.2 اربه ډالر د IMF نغدې پیسې دي. دا پاتې چې کم دي دا د پاکستان د بانکونو قرضه ده. د دغه نه د بچت 1 روپۍ هم نشته، د ده سره خپل نغد 1 روپۍ هم نشته. او په داسې حال کې د پاکستان د اقتدار جنگ داسې ځای ته رسېدلی دی چې داسې مخکې چرم نه ورسېدلی. په اپریل کې ما په دغه حالاتو باندې یو ویډیو کړی و. نن ضروري ګڼم چې د هغې نه پس چې کوم حالات شوي دي په هغه باندې تاسو ته مخامخ شم. عزیزانو، د اپریل نه بعد عمران خان چې کوم انداز کې ولس ته لاړو، نو خواجه نظم الدین، حسین شهید سروردی، ذوالفقار علی بوټو، بېنظیر بوټو، نواز شریف، جنیجو یا ظفر الله جمالي داسې نه وکړي. ما مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې اسټابلیشمنټ د انټي امریکن او جنګویزم یو ماحول د مخکې نه جوړ کړی دی. د انټي امریکنیزم چې کوم ماحول دی دا د امریکای خپل سروې چې دی د هغې مطابق په پاکستان کې دا چېرته د 50% نه کم نشو، دا د 50 نه 15% پورې و. مطلب دا چې د پاکستان ولس کې 50% نه واخله د 15% پورې خلک د امریکای نه نفرت لري. دغه نمونه جنګویزم چې بس زه محب وطن یم نور ټول غدار یې، دا د پاکستان د 50 کالو تاریخ د دې نه ډک دی. او دا د 80% د خلکو په ذهنونو کې همدغه بیانیات دا نمونه کینی. نو عمران خان په دې دواړو بیانیو راووتو چې د مخکې نه جوړې وي. نو په بله معنا د فوج نه بیانیه ځان ته کړله او بیا اول ورته نیوټرل وي، بیا ورته میر جعفر بیا ورته زناور وي، بیا میر جعفر او میر صادق ورته وي، نو بیا داسې وي چې دا تش وي. نو یو طرف ته خو دا جرأت وکړو، بل طرف ته هغه ماحول چې کم د اسټابلیشمنټ د ځان دپاره جوړ کړی و هغه د اسټابلیشمنټ خلاف شو. نو عمران خان په دې کې د 13 وزیر اعظمونو په نسبت باندې چې څومره ماحول جوړ کو دومره جرأت بل چا نه وکړی. په دې باندې خبره ونه درېدله. عمران خان بیا دوی ته باقاعده وویل چې میجر جنرال د چې کوم د اسلام آباد دی سن نصیر سدینو، نو فیصل نصیر چې کوم دی دا مسټر هیری دی. هیری داسې پولیس افسر چې هغه جبر ظلم کوي خو خپل ځان ساتي، خپل آکا ساتي. دا نمونه سړي ته وایي یو ډېر بد نوم دی، بد کرداره نوم دی. نو دا چېرته په اول ځل باندې میجر جنرال باندې دا الزام ولګېدو، چا پرې ولګولو. د پاکستان په سیاست کې موږ د ځان خبره نه کوو، د بلوچ خبره نه کوو، د پښتون خبره نه کوم، د پاکستان د وزارت عظما د امیدوار خبره کوم چې هغه داسې وکړي په اول ځل باندې. بیا ریاست یعنی فوج خپل عادت ورته وښودلو د شهباز ګیل او د اعظم سواتی او بیا د وزیر آباد د دې واقعې په شکل کې نواز شریف ته د دې نه ډېر کم ښودل شوي وو او هغه سعودیې ته وتښتېدو. بیا صرف دومره جیل ورته ښودلی و چې هغه د علي وزیر د جیلونو د تکلیفونو د موجوده جیلونو ته د تکلیفونو سلمه هیڅ برخه نه ده، او بیا لندن ته وتښتېدو. عمران خان ورته ناست دی.
بیا عمران خان ورته وویل چې ته زما اف آی آر د دې میجر جنرال خلاف درج کړه. تر اوسه پورې په دې ولاړ دی، تر ننه پورې دا چېرته مخکې نه و شوي. بیا ډي جي ایس پی آر او آی ایس آی مشر چې کوم پریس کانفرنس وکړو، د هغې په بدل کې پریس کانفرنس کول دا ډېره عجبه خبره ده. د پاکستان په تاریخ وشوه، او یو نه وشوه، دوه درې پریس کانفرنسونه وشو. د پارټۍ په لیډرانو یې وکړو، په خپله یې وکړو، او بیا ووایي چې دا دوی دروغ وایي. بیا دا وایي دا ډېر زیاتې وکړو، دا وایي غیر سیاسي هم، دا د ټول نه سیاسي پریس کانفرنس دی. دا جملې چېرته مخکې نه وې راغلي. خو د دې نه مهمه خبره عمران خان دا وکړله چې د پاکستان چیف اف آرمی سټاف به نواز شریف زرداری نه ټاکي. د دې نومونه اهم نه دي، د چیف اف آرمی سټاف ټاکل اهم دي. نو عمران خان هغه نقطو ته ورسېدو چې هغې ته تر ننه پورې پاکستان نه ورسېدلی. ګوره چې دې ته پښتون بلوچ هم نه رسېدو، دې ته سندي هم نه رسېدو، دې ته ذوالفقار علي بوټو، بېنظیر بوټو، زرداري هم نه رسېدل. دې ته عمران خان ځکه ورسېدو چې دا ریاست ته پنجابي ایلیټ کلاس دی، ریاست دی، او په دې کې فوج د ټولو نه غټه او پیرپګړه به د ټولو نه منظمه سیاسي پارټي ده، او د دې مشر چیف اف آرمی سټاف تر ټولو نه اهم سړی دی. وزیر اعظم او صدر او وزیر اعلی گورنر د دوی هیڅ اهمیت نشته دی. اهمیت د چیف اف آرمی سټاف دی، او دا په اول ځل باندې دا خبر وشوه چې دا ته مه ټاکه، دا به نوی حکومت ټاکي. مطلب دا چې که یو چیف اف آرمی سټاف د یوې پارټۍ ملګری شي، د یو لیډر ملګری شي، نو هغه به د زیرو نه هیرو جوړ کړي، او که مخالف یې شي د هیرو نه به ویلن جوړ کړي. په دې اهمیت باندې دې نقطې ته په اول ځل باندې پاکستاني سیاست راورسېدو. عزیزانو، دا جګړه کې زما دلچسپي نشته. په دې کې چې هر څوک ګټي، موږ تاسو ته فرق نه پرېوځي. تاسو ونه لیدل د علي وزیر په حواله سره څه فرق راغی، د یو علي وزیر په حواله سره څه فرق راغی. عمران خان بدل شو، شهباز شریف راغی، څه فرق راغی. چې باجوه نشي بل راشي، بس فرق به راشي. زمونږ دپاره د یو ملګري د قید په لحاظ سره فرق نه راځي، نو د دهشتګردۍ، ترهګرۍ، د وسایلو لوټمار په دې کې به څه فرق راشي. هلته خو جګړه شته نه د دوی په منځ کې. زما مطلب دا نه دی، ما صرف دغه حالات درته بیانول. او دا حالات چې د پاکستان د اقتدار دی، په دې کې هم د پښتون د بلوچ خو هېڅ برخه نشته. په موجوده دور کې هم د پښتون د بلوچ کمپراتو سیاست دی، خو د اشتکۍ سیاست هم وي. یا دا زمونږ د وجې نه شروع شوې ده، یا موږ یې ختمولی شو، یا موږ پکې سوله کولی شو. نه، داسې نه ده. زمونږ پکې هېڅ حیثیت نشته، نه پکې حیثیت شته، نه پکې د دې ګټه کوونکي په حواله سره هېڅ فایده شته. نو دا جګړه روانه ده، خو د پاکستان اقتصادي صورتحال ډېر ګمبیر دی. پاکستان په دې کال کې چې کم دوی یادوي، نو هغه وایي موږ ته په دې کال کې 240 اربه ډالره پکار دي، خو دا به ذرا کم 10 اربه ډالره بیا کم. د پاکستان عدم استحکام چې د اپریل نه شروع شوی دی، نو هغه ما په وخت کې ویلي و چې که دا تر سپتمبر اکتوبر پورې وچلېدو، نو دا به ډېر په بد حال شي. نو دا نومبر ته راورسېدو، او ورسره د پاسه په سیلاب هم راغی. د هغې په حواله سره ووایي چې د 10 اربه ډالره پاکستان ته تاوان رسېدلی دی. او به موږ نیم کړو، 15 اربه ډالره به کړو، 10 اربه ډالره به کړو. 10 اربه ډالره هم ډېر غټ تاوان دی. د داسې ملک چې د هغې خپله یوه پیسه هم نه وي. نو په دې وخت کې اسحاق ډار راغی. نو اسحاق ډار ډېر اول ووایي چې دا به زه تاسې ټیک کړم، سعودیه به پیسې راکړي، عرب ملکونه به راکړي، زموږ چین ملک به پیسې راکړي، آی ایم ایف ته به زه ورځم، آی ایم ایف سره څه خبره کوم، د سره مخکې ما کړې دي. لاړو آی ایم ایف ته، سې راوړل، یوه آنه یې بله رانوړله. د عربو ملکونو ویزیټونه یې وکړل، دورې یې وکړلې، سې راوړل، یوه آنه یې رانوړله. سعودي عرب صرف هغه 3 اربه ډالره چې مخکې نه په دې خزانه کې پراتې دي، هغه 3 اربه ډالرو چې زر 2 کاله نور هم وچلوي. چین ته یې ووایي، چین نه کړی ورک. چین ته وزیر اعظم شهباز شریف لاړو، واپس راغی، نه دي ورکړي. د سیپیک خبره به انشاءالله ځان له په دې باندې ویډیو کومه، ډېر وخت وشو په دې خبره نه یم غږېدلې، په دې به هم خبره کوم انشاءالله. نو دته چې کم ملل متحد د سیلاب زدګانو د اقوام متحده په دفتر کې چې 814 میلیون ډالره وعده شوې وه، په هغه کې ورته صرف 100 میلیونه ډالر میلاو شوي د سیلاب زدګانو. نو په اقتصادي طور باندې ډېر په بد حال دی.
اوس امکان څه دی د دې حالت څه امکانات دي د دې حالت یو امکان خدا کې دی شي چې سوله وشي عمران خان شهباز شریف خبرې وکړي په منځ کې فوج کینی خو د دې هیڅ امکان نه کیږي ځکه چې عمران خان د شهباز شریف سره زرداری سره بالکل نه کینی او د فوج په نگرانی کې بالکل نه کیږي دا فوج ته وایي ته لرې کا کنه دوی ته دا لرې کا ته زما شه خبره دا نه ده چې موږ په منځ کې ته سوله وکړه سوله خو زه کوم نه نو د سوله امکان نشته دویم د انتخاباتو امکان هم نشته ځکه چې عمران خان په د تیر ضمني انتخاباتو کې په پنجاب کې او بیا په د خپل سیټونو باندې چې د هنګونه وره تر کراچي پورې ثابت کړ بیا د پیښور مردان چې صدې وانګو نو هغه تاسو مخ کې دي کورجی عمران خان ولسته تللی وو عمران خان امغه بیانیه پیش کړ چې کوم د پاکستان جوړېدو نه مخکې دلته موجوده وه بیا ځان لږ تکړه ثابت کړو چې زه چیلنج کوم زه پیاوړی یم زه آرمي نوم اخلم جرنیل نوم نه اخلم نو ولس خو همدغه غواړي بیا د چې کوم سوشل میډیا د چې کوم ټیم دی هغه د یوت داسې کړی دی چې یوت خو که د هرې پارټۍ د دې ورسېدلی دی په پښتنو کې خو یوت یا د پی ټي ایم دی یا د پی ټي آی دی د پارټو سره خو یوت نشته دی نو د یوت ته ورسېدو خلک یې ملګري شو مظلوم شو بیانیه هغه پیش کړله بیا د جنرالانو نومونه واخیستل دا وړوکې خبره خو نه ده چې دوی وایي چې په اف آی آر کې د جنرال نوم ولیکه بیا نن خط لیکلی دی صدر مملکت ته چې ته د سپریم کمانډر یې او دا ډي جي ایس پی آر او د آی اس آی چې کوم مشرانو دا پریس کانفرنس کړی دا غیر قانوني غیر آئیني دی دوی سرکاري نوکران دي دوی سیاسي پریس کانفرنس څنګه کولی شي دا وړوکې جرأت نه دی نو دې مقبول شو نو الته د باجوا او د شهباز شریف نه ورخطا کړی دی هغه نوی چیف اف آرمي سټاف نشي فیصله کولی هغوی به الیکشن څنګه وکړي الیکشن خو ورنه ګټي چې کله بیا دې دړکه ورکړي چې زه به سیند ته ځم او هلته به انقلاب راغلو هلته زرداري نورم هسې هم الیکشن نه کوي خپل ټایم باندې کول غواړي نو نورم هغه هم محتاط شي نو فوج او پی ډي ایم دواړه انتخاب نه غواړي د پی ډي ایم نه بهر پی 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 انتخاب نه غواړي ان پی هم نه غواړي د پښتون کمپرستو خیر په دې کې څه حیثیت هم نشته دی بلوچ کمپرستو هم څه حیثیت نشته دی خدای هم نه غواړي یو عمران خان یې غواړي نو دا نه کېږي نو سوله نه کېږي انتخاب نه کېږي نو دریم بل څه کېږي شي دریم امکان د مارشاله کېدی شي مارشاله عزیزانو چې کلم راغلی ده دا ولسی ماحول دلته جوړ شوی و اولنی مارشاله چې کوم وه په واقع سیاسي پارټۍ خو د سره په اقتدار کې وي نه د هغو حکومت په خپله ورته ووایي چې ته راشه سکندر میرزا ورته ووایي چې ته راشه صدر مملکت ورته ووایي چې ته راشه دا دویم یحیی خان چې کوم و دا خو د جنرال موسی نه بعد یحیی خان ته ورکول و پکې خو څه جاري سلسله وه نوې خبره نه وه د زیولک مارشاله دپاره د پی ان اې لیډرانو فوج ته خطونه لیکلي وو چې ته راشه اقتدار واخله د پرویز مشرف چې کله اقتدار واخیستو د مسلم لیگ نواز او د پښتونخوا ملي پارټۍ نه علاوه ټولو خلکو میټایانې ویشلې وې شیریني ویشلې وه چې دا ډېر ښه کار شو دې ځل داسې نه ده دې ځل یې د فوج مکمل طور باندې د سیاسي پارټو په حواله سره د داسې حمایت په یو ځای کې نشته چې ګنیا ورته وایي چې بس ته راشه مارشاله واله بس ته راشه داسې نشته داسې پی ډي ایم نه غواړي داسې پی 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 نه غواړي داسې ان پی نه غواړي داسې جمعیت العلما نه غواړي داسې جماعت اسلامي نه غواړي داسې هیڅوک نه غواړي دا ماحول نه دی ورته جوړ بیا د اول مونږ بیا پی ټي آی چې د فوج کم حیثیت ولس ته وښودلو داسې مخکې چېرته نه دی ښودلی شوی نو ولسي طور باندې نن چې د فوج کم حیثیت دی دا د مشرف او د ضیاءالحق د مارشالان هم په کمزوري پوزیشن باندې دی نو کمزوري پوزیشن هم دی البته که بیروني طاقتونه وغواړي نو کېدای شي هغې ته وروستو راځم بیا ممکنه کېدای شي خو هغې ته وروستو راځم نو د درېیم امکان یعنی د سوله امکان خو بالکل نشته د انتخابات امکان بالکل نشته د مارشاله دپاره ماحول ټیک نه دی څلورم په فوج کې دننه د بغاوت امکانات په اول ځل باندې ښکاره شوي دي ما به خپله تجزیات داسې نوې اعتماد سره پیش کړي څومره مې چې پرون جنرال طلعت حسین واورېدو په سینیر هم دی او هغه په د فوجیانو کې نرم گفتار سړی هم دی لږ لیټري سړی هم دی
نو هغه پرون په یو انټرویو کې وی چې د فوج دننه ډېر لوی تفریق دی او د بهر چې کم پولرایزیشن دی د فوج کې دننه موجود دی. نو هغه یو بل تصدیق وکړو د هغه په شان تجربه کار جرنیل چې مطلب دا چې د عمران خان شاته خلک شته په فوج کې، د باجوا شاته په فوج کې خلک شته. نو دغه مطلب دا شو چې زمونږ ستاسو اندازې غلط نه دي، دننه په فوج کې فرق شته او دا بالکل ممکنه ده چې په فوج کې دننه بغاوت وشي. دا څلورم امکان دی. او پنځم امکان چې کوم دی ادا دی چې لکه څنګه چې فوج شروع کړي دي زموږ ټولو سره کړي دي، په ټول تاریخ کې کړي دي، وینیسا ویډه بوا اوس خبر منډول هم شروع کړي دي، بلیک میل یې کا. او دا به د تحریک انصاف چې کم کس د عمران خان په شان لږ سختګیر مهم علي نو سره به زمسواتي او د شهباز ګل په شان سلوک کیږي او دا به رو ورنشاته شي. عمران خان که جیل ته ولګي نو عمران خان مستدا ده وګد جیل ته د علي وزیر په شان جیل تاسو ولګي نه خاصبان. نو د پارټي کې دننه تنظیم هم نشته دی، درجه بندي هم نشته دی، کډر نشته دی، د بل څوک پرېښ هم نه دی چې هغه ټیم هم نه دی جوړ کړی. نو چې کم لیډر ځان لا په ذاتي تور باندې څه تحریک چلوي، پارټي چلوي، دا د ازمایښونو امتحان دغه نشي کولی، مقابله نشي کولی، دا اوږد مهاله جنگ نشي کولی، دا منزل ته نشي رسېدلی، دا ګټه نشي کولی. او دا کېدای شي چې هغه باندې دا سختیانې وشي. دا مخکې شوي دي، باچا خان کېدونه، شهید کېدونه، دا ټول د پښتنو د بلوچو کېدونه دا رایت کې که دا د سره وشو نو د پر به ګران شي، د ژوند ته خطر کېدی شي. لیاقت علي خان لاړو په لیاقت باغ کې ووجلو، بېنظیره لیاقت باغ کې ووجله، ذوالفقار علي بټو په پنډۍ کې په جیل کې ووجلو. نو امکان خو دلته کېدی شي، خدای مکه. اوس په دوی کې چې هر څه کېږي لکه څنګه مې چې مخکې وویل، همیشه مې ویلي د دوی چې هر څوک یې ګټي موږ ته څه تکفر پرېوځي. زموږ دپاره زموږ یوه ستونزه په دې باندې نه حل کېږي. داسې نشي راته کېدی چې موږ وایو چې دا یو ښه دی دا بل خراب دی. نه، ټول یو شان دي، زموږ دپاره یو شان دي. دوی جګړه په خپلو کې ده، زموږ په مطلبو کې نه ده، زموږ په غوښتنو باندې نشته. نو موږ څه وکړو؟ عزیزانو دغه نکته اهمه ده. که چېرته بیروني طاقتونه مارشاله راوستل غواړي او شرط یې دا وي چې ته یو بل جنگ راوړه، دا اوس جنگ چې کوم راغلی دی دا چې اوس ولس په زوره ورایسار کړی دی، بریک یې ورته لګولي دي، نو دا امکان کېدی شي او دې سره 100 اربه ډالره روپۍ هم کېدی شي. زموږ دپاره دغه اهم ده. زموږ دپاره دا اهمه نه ده چې شهباز پاتې کېږي که نواز شریف راځي او که عمران خان راځي. زموږ دپاره دا اهم نه ده. زموږ دپاره دا اهم نه ده چې محمود خان وزیر اعلی کېږي که بل کېږي. دا زموږ دپاره اهم نه ده. زموږ دپاره اهمه دا ده چې زموږ په وطن باندې بل جنگ را نشي. دا جنگ چې اوس راغلی دی دا راغلی دی، خو د وزیرستان نه والا د سواته پورې او په جنوبي پښتونخوا کې چې کم پاسونونه وشو، چې کم پرلتونه وشو، د هغې ورتنبولې دی، هغې بریک لګولي، ختم نه دی. لا امکانات یې ختم نه دي. امکانات به څنګه ختمېږي تر څو چې موږ دغه ټول وطن ولسي پاسونونه د یو بل سره تړلي نه وي، د یو بل سره پیرلي نه وي، تر هغې پورې موږ لا د جنګ د امکانات لا ختم شوي نه دي. نو باید چې موږ د دې خلاف دا به کوشش چا کړي، یقینا به کړي، خو کامیاب شوي لا نه دي. ما د یو ادنا سیاسي کارکون په حیثیت سره د پی ټی ایم او د سیاسي پارټو د پښتونخوا ملي پارټي د ان پی اهم ملګرو سره په دې باندې خبره کړې چې مهرباني وکړئ دا سره وتړئ، دا سره وپېرئ. لا په دې کې څوک کامیاب شوي نه دي یا کوشش نه دی شوی، خو دا کوشش که هر چا وکړو هغه به دایمي هیرو شي، هغه به اسمان ته ورسوي دا کام. خو که داسې ونه شو نو عزیزانو یره مې ده چې جنګ بل ایثار شوی نه دی، صرف لږ رستو شوی دی، ځنډېدلی شوی دی. او ټول پښتون کام د هم په دې سوچ وکړي چې که دوی بیا خپل کور تباه کول غواړي، کډوال کېدل غواړي، بیا خپل مشران حلالول غواړي په چا باندې، بیا که چېرته ځوانان قتل کېدل غواړي، بیا نمونه بېکوره کېدل غواړي، دا نمونه ماورای عدالت قتل کول غواړي، او بیا چې دلته وایي چې پنجاب ته هم راځه او سیند ته هم راځه، بیا وایي چې یې خو دهشتګرد. دې قربانۍ ته نور تیار یې او که نه؟
که دې ته نه یې تیار نو یو بل سره پیرل ضروري دي دا پاسون نور مضبوطول دي دا ښارونو ته هم راوستل دي دا پېښور او کوټه ته هم پاسېدل دي او که دا هم وکړو نو تاسو به په امن اوسئ زموږ وطن به په امن شي او امن زموږ حق دی امن زموږ زړه غواړي موږ د جګونو نه ستړي یو موږ نوره قرباني نشو ورکولی که زموږ په امن باندې د چا کور تله کېږي چې سبا یې تله کېږي خدای دې نن تله کړي نو تاسو امن وغواړئ نوره کیسه دوی په خپلو کې ختموي په خپلو کې ځان ته رسولې ده زما او ستا صرف د مکافاتو دعا پکار ده او دومره هوښیارېدل پکار دي چې دغه جنگ نه زما دپاره دی نه زما دپاره په دې کې فرق پرېوځي زموږ بس دغه خواهش پکار دی چې بس موږ امن غواړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ